بسم الله الرحمن الرحیم. د غسا ول سبق جاری وو چې غسا فعل ده د اکثر علماو په نسبت د ځکه چې په دشه په اخر شه تای تانی ساکنه داخله دلا شي لکه غسات و غیر متصرف ته ځکه چې دنا فعل مضارع و اسم فاعل اسم مفعول امر و نهی دا ندی مشتق شوی. بیا د عمل ولا خبره وا چې عملی په دوا قسمه ده. بیا پهلا عملی چې دا مش په اخشه لګیای پهلا عملی دغه دا چې اسم ته رفع ورکای و دغه اسم فاعل ده غساوی و خبر ته نصب ورکای و دغه خبر یې چې دا د فعل مضارع وي د ان سره و په دغه ځای شوی. بیا دغه غسا په معنا ده قارب وي نږدې دو قاربا یا نږدې شلا. نحو غسا زیدن ان یخرج نږدې دو چې زید اروزی شا. اس نن سبق خلاصای دادو چې و واجب دی چې خبر د غسا مطابق وي د اسم سره چې خبر د غسا مطابق وي د اسم سره لکه مبتدا او خبر شه مطابقات وي. مبتدا چې مذکر وي خبر یا مذکر وي زید عالم دا اس زید مذکر دا زید واحد دا یغدا لکه مبتدا دا مرفوع دا اس عالمون زید عالمون و واحد وي و مذکر واوي. دا څنګه شویل چې زیدون عالمتون و دا څنګه شویل چې زیدون عالمان زید و عالمون دي. ٹھیک شلا دا مې په هغه صداج بشه وضاحت د تاسو وکړو چې مبتدا او خبر شه مطابقات ضروری وي. دغه شی دا اسم او خبر چې دي د افعال مقربه یا دغه یاد هغه مبتدا خبر غو مثال ده. ويجب وواجب دي ان يكون خبره چې وی خبر د خبره شه ضمیر مرجع ته شي دو غسا مطابقا لاسمه مطابق د اسم د غسا سره فل افراد یو ولیشه یعنی چې اسم واحد وي به خبر یا واحد وي و تسنیات او په تسنیه شه ول جمع او په جمع شه و تذکیر او تانیث او په تذکیر او په تانیث شه. نحو لك غسا زید ان یقوم نږدې دو چې زید ودرېږي نږدې دو چې زید ودرېږي. اس زید دا واحد دا یقوم دی میجه د واحد غیب صيغه ته استعمال کړه کنه. اس دا مطابق تو دوسرا واحد غیب صيغه د واحد غیب دو و زید یا واحد دا زید یا مذکر دا و یقوم صيغه یا د مذکر دو. اس زید په ځای باندې تسنیه میجوري و غسا زیدان نږدې دو چې دواړه زیدون. دا فرض کړو یو داسې مثال دا چې د مختلف علاقې خلق دي یو یا زید نمېږي بلا زید نمېږي په یو ځای شوي دي. نږدې دو چې دواړه زیدون ان یقوما ودرېږي. اس یقومان تسنیه دو یقوم و یقومان اس ان د وجنا نون عربي غرزدلا ده. غسا زیدان ان یقوما یقوم یا د مذکر ولا تسنیه دو و زیدان یا مذکر ولا تسنیه دو و اس جمع تروشا و غسا زیدون ان یقومو یقوم و یقومان یقومون ان په داخل د نون عربی غرزوله ده. غسا زیدون جمع په صورت شه ده مذکر ده یقوم یا د جمع مذکر غایب صيغه دو. تا د مذکر ولا خبره تیر شلا اس مؤنث ته پورا و غسات هندن ان تقوما و نږدې دو چې هند ودرېږي. وګوره یقوم یقومان یقومون تقوم واحد مؤنث غیب صيغه وروړه هندن مؤنث تو تقوم فعل مضارع معلوم صيغه واحد مؤنث غائب واحد مؤنث صيغه وتروړه هندون د پورا مطابقت شته کنه په افراد شه. وغسات الهندان ان تقوما هندان تسنیه رغلا تقوما یا تسنیه رغلا نون د عربی زنه ورسېدلا ده. وغسات الهنداتو اس جمع دو دغه هندون هندانه
هنداتون د جمع دو ان یقومنا غست الهنداتو ان یقومنا نږدې دو چې ټول هندات چې دي هغه ودرېږي. دا فرض کړو یو داسې ورودو چې په آشه فرض کړو 15 ښځې دي غونډې هند نامیږي او تو ته هیره هغه اصول درشای اصول د تشای د مطابقات ولا په جمع باندې او واجب دي چې وی خبر د غصا مطابق د اسم سره په واحد تسنیه جمع شه او مذکر او په مؤنث شه. لکه غصا زیدون ان یقوما نږدې دو چې زید ودرېږي، واسا زیدان ان یقوما و نږدې دو چې دواړه زیدون ودرېږي، واسا زیدون ان یقومو نږدې دو چې ټول زیدون ودرېږي. وغاست هندون ان تقوما و نږدې دو چې هند ودرېږي، هند مؤنث تو تقوما یا مؤنث صيغه تر وړه. وغاست الهندان ان تقوما هندان تسنیه دو تقوما یا تسنیه وړه. وغاست الهندات ان یقومنا دغه جمع وړه. د دې مطابقت ولا سبق شه ترکیب شه فرین په اخري وخت چې د ازانینا کې د یوې جمله ترکیب بیا وکړو. و ان یخرج فی موضع النصب بانه خبره من دمکه دا واو استنافیه د غوځي شو خلا کنه پرین سبق منقطع شو دا اس نو نن یې مش تکرار کوي. ان یخرج لفظ چې دا مبتدا شه فی حرف جار موضع النصب دا مضاف مضاف الیه بانه خبره با حرف جار انه ان حرف مشبه بالفعل هذا ضمیر اسم د ان خبره مضاف مضاف الیه دا خبر ان سره د اسم سره د خبر جمله اسمیه خبریه په تعویل د مفرد سره مجرور د با جار داغه متعلق شه سش پره موضعن پره متعلق شه. موضع چې دا مضاف ته او دا اسم ظرف ته موضع دا اسم ظرف ته اچلا ضربا یضرب ضربا فهو ضارب و ضربا یضرب ضربا فذاك مضروب الامر منه اضرب والنهي عنه لا تضرب الظرف منه مضرب موضع دا اسم ظرف ته نو مشتق تکنا دغه دا متعلق شه. موضع صيغه د اسم ظرف دغه پره دغه بانه خبره دا متعلق شه. اس موضع مضاف سره د خپل مضاف الیه النصب و سره د خپل متعلق دا مجرور شو د فی حرف جار جار مجرور ظرف مستقر شو خبر شو د ان یخرج مبتدا خبر جمله اسمیه خبریه بمعنى قارب زید الخروج دغه تومیست سے مبتدا محذوف وبوسی هو مبتدا محذوف با حرف جار معنى مضاف قارب فعل ماضی معلوم زید دا فاعل د قارب الخروج مفعول به قارب فعل سره د خپل فاعل سره د مفعول به دغه جمله فعلیه خبریه شله مضاف الیه شله د معنا مضاف سره د مضاف الیه دا مجرور د با جار مجرور ظرف مستقر شو و خبر شو مبتدا خبر جمله اسمیه خبریه د هو مرجع چې دغه مخشه تر شوی جمله مبتدا ده ان یخرج یجب ان یکون خبره مطابقا لاسمه في الافراد والتثنيه والجمع والتذكير والتانيث. يجب فعل مضارع معلوم صيغه واحد مذكر غائب. ان يكون النصب يكون فعل ناقص خبره د کان یکون ولا اسم چي او مرفوع وي نو دا به مش خبره یای کنه یره منصوب به سره مطابقاً افاشتا دا چاغه خبر زنه جوړیدین کړه نو دغه یکونو نه بعد لفظ چې دا د میز ویای خبره دا به اسم دی یکونو فعل شي مطابقاً صيغه د اسم فاعل هو ضمیر تر دغه فاعل لاسمه جار اسمه مرکب اضافي دا مجرور جار مجرور دا متعلق اول شو
په مطابقا صيغه د اسم فاعل پره يرحمك الله. في حرف جر الافراد معطوف عليه والتثنية معطوف اول والجمع معطوف ثاني والتذكير معطوف ثالث والتأنيث معطوف رابع. معطوف عليه سره د ټول معطوفات دا مجرور دي فی جار. دا جار مجرور متعلق ثانی مطابقا صيغه د اسم فاعل پره مطابقا صيغه د اسم فاعل سره د خپل ضمیر فاعل او د دوړې متعلقین دا په ګاډه خبر دی یکونو فعل ناقص سره د اسم سره د خبر ان په داخل لکنه په تعویل د مفرد سره دغه او فاعل شد یجب فعل ده پورا یجب فعل ده مفعول نه اس یجب فعل چې شو فعل ده پر خو ارشي نه مخ فاعل بچاره مفعول کنه یا مفعول ته فضلا وی نحو میر سے مفعول ته فضلا وی شو یدو مفعول کنه یا س پروانه پروزي دغه شی یجب فعل ده پر فاعل ور کا بس خبره پیرا دو پزوی وک مفعول زنه جوړ کې بیا د کیسه داسې کړه چې به وی شیرونه په شعر جی به وی شیرونه نه پتا کوي چې دا مش خو یجب فعل ده پورا د پتاویل د مصدر نه د باقی جمله نه میجو مفعول ته جوړ کې اسم فاعل به شیرونه نه پتا کوي هر تر وړي ٹھیک ہے فعل لازمی شی خلی فاعل وي فعل متعدی سے فاعل یاوي مفعول یاوي یجب دا واجب ہونا دا فعل لازم ده دغه ته خلی فاعل پچار ده بیا داغه په تعویل مفرد سره فاعل دی یجب فعل سره د خپل فاعل جمله فعلیه خبریه بس ای سبا کنن ویشت خو سوکا ده